د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال لوري په کابل نړیوال هوايي ډګر کې د معیاري انتظارخونې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په څلورمه نېټه په کابل نړیوال هوايي ډګر کې د معیاري انتظارخونې د بنسټ ډبره کېښوده. په دغو مراسمو کې د ترانسپورټ او هوايي چلند سرپرست وزیر حمیدالله اخوندزاده، د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف، د خصوصي سکتور استازو او د کابل نړیوال هوايي ډګر مسؤلینو هم حضور درلود. پر دغه انتظارخونه د خصوصي سکتور له لوري 290 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په 18 میاشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه انتظارخونه د 150 کسانو ظرفیت لري او د مسافرو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت په هیواد کې د معیاري ترانسپورټي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د روان 1403 لمریز کال په جریان کې د شاوخوا 3.7 میلیارډ افغانیو په ارزښت 43 بنسټیزې پروژې په پلان کې لري چې په پلي کېدو سره به د ترانسپورټ په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم